الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أما المقدمة ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها ففيها فصول ثلاثة. فصل: النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب، وموضوعه الكلمة والكلام. زمن سبق شروع كتاب هداية النحو سبق دري سبقنا مخکې لاړه، دا سلورم سبق د سبقونو د هداية النحو دی. مخکې خطبه ذکر شوه او د هغې سره مختصر تشریح وضاحت هغه بیان شو، او بیا مخکې ویلو چې د کتاب ما ترتیب ورکړی په یو مقدمه او درې مقاصدو او بعض نصوصو سره خاتمه ذکر وه. نو اوس اما د تفصیل دپاره راځي، د هغې تفصیل او وضاحت هغه چې دی کوي. نو شروع د مقدمې نه یې وکړه چې مقدمه څه ته وایي. وی اما المقدمه چې مقدمه ده، ففي المبادئ دا په هغه څه کې ده چې د هغې شروع کېږي، شروع لازمي وي. التي هغه یجب تقدیمها چې لازم دی د هغې مخکې کول. ولې؟ لتوقف المسائل علیها، د وجه د موقوفوالي د مسایلو په دې باندې چې وروسته کوم مسایل دا په دې باندې موقوف وي. ففيها فصول ثلاثة، په دې کې فصلونه دي درې. فصل اولنی فصل هغه مباره د نحو تعریف او غرض موضوع. نو ځکه النحو نحو چې ده علم د علم دی باصول په قواعدو سره يعرف بها بجندكي بدي سره احوال اواخر الكلم الثلاث، حالات د کلمو درو، من حيث الاعراب والبناء، د حیثیت د اعراب او د مبناء، وكيفيه تركيب بعضها مع بعض، او طریقه دی د کولو د بعض کلمو د بعض نور سره. دا خو تعریف د نحو شو. غرض شو، والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب. غرض د دې سره صيانة الذهن، بشکول د ذهن عن الخطأ اللفظي، د لفظي خطأونه في كلام العرب، په کلام د عربو کې. او موضوع نحو صدا الكلمة والكلام، کلمه او کلام دا یو لفظي معنی. اما المقدمه، مقدمه ماخوذه مقدمه الجيش نه، او د دوړو ملکی یو بل سره مشابهت موجود دی چې هر یو د دوړو هغه موقوف علیه ده. لخر چې دی هغه مقدمه الجيش څه ته وایي، کوم هغه حصه د لخر نه مخکې لیږي، انتظام برابري د اوبو او د نورو کارونو د لخر، د لخر په هغې باندې موقوف وي، هغه موقوف علیه ورده. نو دغسې د کتاب کې مخکې مقدمه ذکر کړي، د کتاب وروستو چې دی په دې باندې موقوف شو چې دا تا وپېژندله او دې کې کومه خبره ذکر شوله، نو د هغې نه وروستو بحث کېږي. نو ځکه وایي چې دغه څه شي د مقدمة الجيش نه. ففي المبادئ، ودا په بعد مبادئ کې ده. مبادئ جمع د مبدأ ده. مبدأ زید شروع، چې شروع اول باغی کې کیږي. نو مقدمه او مبادئ دا په یو معنی سره دي په لغت په لحاظ سره، او دین دا نه لازمي چې دا خو ظرفیت دي شي لنفسه دا خپل نفس لپاره. ځکه مراد د مقدمین دلته معنی دي، هغه معنی چې هغه موقوف علیها دي چې په هغې باندې کلام موقوف وي. او مبادئ مراد چې هغه الفاظ دي چې هغه په دغه معنی باندې دلالت کوي. نو مقصد دا شو اصل کې هر چې هغه معنی دي چې په هغې باندې موقوفوالی راځي چې شروع کېږي په الفاظو کې چې الفاظ په هغې باندې دلالت کوي. نو حاصل دا شو دا مقدمه دا چې تعبیر دی د معانیونه، او مبادئ دا تعبیر دی د الفاظونه. دا لږ مختصر دی، ځکه سبق اکثر وویلو چې بیا ملګري شکایت کوي د هغې، کوشش دا کوو چې مختصر ویلې کېږي. نو وایي هر چې مقدمه ده دا په باره د مبادئ معنی هغه چې نوي شروع کولو کې ده. التي يجب تقديمها، هغه چې واجب دی د هغې مخکې کول. ولې مخکې کول واجب دي؟ لتوقف المسائل عليها، دا ولې موقوف وای د مسایلو په هغې باندې. لتوقف المسائل عليها، دا علت د وجوب د تقدیم د مبادئ او یا د مقدمې د هغې ذکر کوي. ځکه په دې باندې موقوف د شروع کول په مسایلو کې شروع نه کېږي تر څو پورې چې مقدمه مبادئ د شي نه پېژندلی شي، چې هغه مبادئ سره تاریخ د علم، موضوع د علم او غرض د هغې. لکه مخکې مو اشاره وکړله چې د کتاب مو شروع کړو مخکې تاریخ د نحو او غرض او موضوع مونږ نه وي، ځکه کتاب کې په خپله موجود د نو هسې خبره بې ځایه اوږدېږي.
دې کې دا ذکر هغه تفصیلا هغه چې کوي زګه شروع کون کې چې کله هغه تعریف د علمونه پیژني هغه علم چې دی شروع کې د هغه د مسایلو د حاصلولو لپاره دې به طلب کون کې شي د یو شی چې هغه مجهولي او طلب د مجهول د عبس کار جو شی ته پیژنې نه مقصد نه خبر نه طلب کوي چې او پیژند مقصد دی هغه تاسو فائدہ درکې اكو دونه پیژند تاسو فائدہ درکې د دې وجنه چې شی مجهولي دا هغه فائدہ نه هغه عبسي د دې وجنه تعریف د کوم علم چې شروع کیږي هغه د دې وجنه لازمي دی دا نه غرض هم لازمي دی ځکه غرض لازمي دی ځکه توجه او رغبت دغه په حاصلولو کې غندي کې تر څو چې د غرض نه پیژندل یو ځای ته زی او تاسو دا غزای ته تلو کوم اراده کړی کوم مقصد یا وتا پیژندل شاګرد نه پیژندل نو سره رغبت پیدا شي ته بس تل ستومان روانه چې کله کوم مقصد سره لري کې د غرض دی ته په ټیک ټاک هغه ته روانه رو رمټ او دا سي چې کله انسان موضوع نه پیژندل دي شي نو دې تمیز نشي کولای هغه علم چې د پاغي کې شروع کړو او هغه علم چې دینه سیوا هغه جدا دی په شکل دا علم موضوع هغه او پیژندل نو بیا د تمیز جداواله دا چې کول شي بیا وی ففيها فصول ثلاثه تدري کې فصول الذي درې فصلونه دي دا فصل اول چې بیان د تعریف د علم نحو او غرض او موضوع کې دي او دویم فصل چې بیان د تعریف د کلمې او دغه اقسامو کې دي او دریم چې هغه په معنا د په اړه د تعریف د کلام کې دي بیا وی فصل د معنا څخه هاذا فصل دا خبر دی د پاره د مبتدا محذوف اګه او بل وسنده ایما وبراو بیا نو فصل چې دی دا خبر واقعي فصل ما هذا فصل او فصل په لغت کې قطع توي کټ کول وتا لکه يوم الفصل وذا فیصله وشي واصل يوم لکټ شي او جدا کړی شي لکه عربي فصلت الثياب معنا قطعتها کپڑے میں کټ کړی په اصطلاح کې فصل ستوي الحاجز بين الحكمين دو حکمونه دي دغه په من کې پرده راوي لکه یو خبر روانه ده یو حکم د ذکر کی بیا بل شروع کی من کې فصل ذکر کړو د لپاره چې دواړو په من کې تمیز او جداواله یو پرده راشي د دې وجه اکثر کتابونو کې فصل هغه ذکر کی بیا تعریف د نحو لدا النحو علم بوصول يعرف بها احوال اواخر الكلمه الثلاث من حيث الاعراب والبناء تاخر پورې دا یاد لازم یاد الفکر دي دا تعریف د نحو دی چې نحو تعریف به جنا مقصد به جنې نو بیا انسان په مقصد باندې خپوي وي النحو نحو چې دا نحو په لغت کې دا په نحو معنی سره الله مختصر دا راستوي اول دا په معنا د قصر راغله لکه شړې وي نحوت نحوا ثمر قصدت قصدا قسمك قص دیم دا په معنا د مثل سره راغله لکه توي رايت رجلا نحوك ما اولي سرستا بشريه مثلك دیم دا په معنا د صرف اړو سره راغله لکه توي نحوت بصري اليك ما وړو خپل نظر تا ته ثمر صرفته اليك صرفته دا په خپل صرفته يا سيدي صرفته دا په خپل متعدي دي قران کې دي واذا صرفنا اليك نفرا من الجن نفرا مفعول به صرفنا دي ودا فعل متعدي دي ما بتفعيل ده بطل ضرورته نشته دي سرورم نحو په ماده جانب سره راځي لکه مثال بسنګ ته وای سرت الى نحو دارك زلالما استاکور طرف ته الى جانبها تنظم په ماده نوع قسم سره راځي ته وای اكلت 3 انحاء من الطعام مدري قسم خوراک نو کو خدري قسم خوراک دا می چي دي وک انحاء معنا انواع شپږم دا په معنا د مقدار سره راځي لکه مثال بسنګ سره وي جاءني جيش نحوهم 1000 ما ته لخر راغه مقدار دا وي زر کسانو معنی ايه مقدارو وم دا په معنا د قبيله سره راځي ته نظرت الى نحو بني تميم ما وکتل على قبيله دي بني تميم تمنه قبيلتهم او اتم په معنا صيانت د بچو سره راځي لکه مقصود د نحو دغه معنا ده نحو د نحو د کوم چې د انسان په کلام د عربو کې د خطا بچ کی ودي بالك حديث ذكر كده ده موضوعيه ثابت من الخاص اللغوي معناته تراوي واذا جاء النحويون يوم القيامه نحويان القيامه بدل يقال في حقه من جانب الله ده الله تعالى مرتوي شيء اکثر دا مقوله حديث ورته مقوله ده او دې جوړ کړ دا چې کله راشي الله تعالى ویل شي یا ملائکتی یا ملائکه زما انحوهم من النار دونه بشکای
كما نحو كلامي عن الخطا لك څنګه چې ما کلام د خطا نه بچ کړل منسولوه معنا ته شو كما صانوا لك څنګه چې ما کلام بچ کړل نحو بمعنى صيانه د بچوي سره لکه صيانه الذهني عن الخطا في كلام العرب غرض نحو چې اي کې دې اشاره ودا نه معنی سره د لغت کې راغله او په اصطلاح کې تعریف دا تفقره کړی چې العلم نحو بوصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض دا اصطلاحي تعریف ته تفقره ذکر کړی دی دلته یو علم بوصولنا دا جنس دی شامل له مقصود او غیر ته سوا دا نور علوم تلك علم صرف شو منطق شو لغت شو عروض شو دا غیر سوا اصول جمع د اصل لك فصول جمع د فصل او اصل په لغت کې ستوي ما يبتنى عليه غيره هغه چې بنای پاغه باندې بل سیز دي ته اصل ویل کی او دا نه نسبت کیږي ثبوت دا غیر دته دا غیر پر دا اصلي لکه څنګه چې فرع دا غیر بنا چې په غیر باندې کیږي او دا غیر نسبت د ثبوت چې هغه ته کیږي يوي احوال اواخر الكلم الثلاث من الاسم والفعل ثلاث تشري د درې کلمې دا اسم دي او فعل دي يخري احوال اواخر الكلم الثلاث حالات د اخر د درو کلمو درې کلمې دي لکه اسم دي او فعل دي او حرف دي په دې کې سره الاحوال چې دا ولګو نو دې سره خارج شو هغه سیر چې سره ذات د کلمې پیندې کیږي یا د هغه معنی لکه علم صرف او منطق شو او په دې کې سره الاواخر هغه جدا شو چې هغه سره اول د کلمې معلومیږي یا منځ کلمې معلومیږي او یا احوال د مکلفین معلومیږي لکه علم لغت شو او علم فقه شو من حيث الاعراب والبناء په دې کې سره چې حیثیت د اعراب او بنا په دې سره وته هغه چې پیژندل کی په سره اخر د کلمو چې لکه شعر دی یا کی قافیه دا وزن دی علم عروض او علم قوافی په دې سره وته لکه هغه وزن نه بحث کی اخر نه بحث کی خو کې وزن او دا د اعراب نه بحث کی چې دا اعراب راغی ولا راغی دا مع بعض چې د نور سره یعنی یو کلمه د بل کلمې سره غایو دي شي او یو د کول هغه څنګه کیږي چې کومه کلمه د کومې کلمې سره مناسب ده دا په نحو کې پیژندل کیږي او په دې کې سره دینه جدا شو چې لکه کیفیت د مفردات او علم هيئت کې او دانګه هندسه کې او حساب کې پاره کې هم دا کیږي او پاره کې دا کلمات یو بل سره نه ودی کیږي په دې کې سره دینه خارج شو او دا بيو اصول دا ظرف اللغو دی ظرف اللغو نحو دي ته وي چې جاری مجرور راشي او دا متعلق کوي د متعلق کوم شکل دا متعلق کیږي هغه موجودي هغه د دوی ظرف اللغو وي او بل لفظ مستقر ظرف مستقر دي ته وي جاری مجرور راغی مخکې متعلق نشي پټ محذوف او باسي نو دا وي یا ظرف اللغو دی د علم پورې متعلق دی او یا ظرف مستقر دی چې لفظ مشتمل چې محذوف دی هغه پورې دا متعلق دی او دا يعرفو دا صيغه مجهول لا بعض معلوم قولم کړی دی او سیدا چې مجهول لا او دا جمله فعلی صفت د اصول د برابر کې شي دي ځکه نکره دا غي صفت په جمله سره کې علم باصول دا علم دی په قواعد سره دا قواعد څنګه قواعد دي يعرف بها احوال اواخر كلمه ثلاثه دا ټول جمله دا صفت د اصول د لپاره چې دی واقع شي دي او دا احوال دا مرفوع دي ځکه دا مفعول معلوم ثم مفعول نائب فاعل دی والغرض منه صيانة الذهن الخطأ اللفظي في كلام العرب غرض او مقصد د نحو سي دی وي بچکول د ذهن د خطا لفظي په کلام د عربو کې غرض مرا حاصلول د علم نحوي او د غي تدوین او لیکل او د کتابونو په غي کې چاپ کېدل او د علم تمخکرات له او د علماء وی مقصد او غرض د غي ذکر کوي اوس غرض ته وي چې فعل صادر شي د فاعل لا د غي د وجنه وصيانة الذهن الخطأ اللفظي في كلام العرب صيانة بمعنى وقاية يعني وقاية ذهن المبتدئ الخطأ اللفظي بچ کول د نوی شروع کول کی کس داغه د ذهن د خطأ لفظي نه هغه لفظي چې واقع کیږي په کلام د عربی کې الخطأ
او لفظي دې کې احتراز دي صرفي خطاینا او دارنګ معنوي خطاینا صرفي خطای سره کلمه دا وزن خراب کی من کې زور زر خطا وي او ټول کې نحو چې دا د اخر نماز کې او لفظ نماز کې نو په دې کې سره احتراز د خطای صرفینا او دارنګ معنوینا او دارنګ فکرینا ځکه صيانت د اولنا دا غرض علم صرف دی او د دویم نه دا غرض علم معنی دی او د بیان او د دریم نه دا غرض علم میزان دی موضوع سره الکلمه والکلام کلمه او کلام موضوع دي شي ستوي چې بحث ځای نه کی لکه یو عالم د بحث کا موضوع د بحث سوا د جمعې خطبه سوا نه و نو کومه خبره چې دا غي باندې دلایل پیش کیږي او دا غي نه بحث کیږي ته موضوع وي نو نحو موضوع کلمه او کلام دی چې دا بحث د کلمې او کلام دوه نه چي کی نو نحوی هغه بحث د کلمې او د کلام دوه نه چي کی حیثیت د اعراب او د بنا لکه مخکې تاریخ کې ذکر شو بل ان شاء الله نور وبیا وضاحت کی کلمه ستوي کلام ستوي رسول الله وضاحت تخبر بیا روان دي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه